د پښتنو پر ضد د نړیوالو خاینانه لوبه رسوا شوه. مړ حمزه او پړ حمزه د یونما مشره په افغانستان کې قومي تفرقې ته په لمن وهلو تورنه شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې افغانستان کې په تیر 40 کلن جنگ کې تر ټولو ډیره پښتانه قرباني شوي، کورونه یې ړنګ شوي او له پرمختګ هم تر نورو سیمو وروسته پاتې دي، خو بیا هم ملامت پښتون دی. افغان سیاستوال او فرهنګي څیرې عبدالغفور لیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوا په تفرقه خپرولو تورنه کړه. د یونما دفتر مشرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د طالبانو واکمن رژیم د پښتنو او په خاص ډول د لوی کندهار واکمنۍ ګڼلې ده. په ایران کې د افغانستان مخکنی سفیر عبدالغفور لیوال نوموړي ته په غبرګون کې لیکلي، د افغانستان لپاره ماموریت په دغه هیواد کې د یو مذهبي مستبد او متشدد ډلې پر ځای د دغه هیواد اکثریت خلک ترهګر بولي او په نړیوال سټیج راسیزم ته لمن وهي. میرمنې پښتانه د راتپل شوي ترهګرۍ تر ګردو لومړني او لومړني قربانیان دي. د ښاغلي لیوال دغه څرګندونې په پراخه کچه د خلکو هرکلي سره مخ شوي دي. ګڼو ملتپالو فعالانو ویلي چې د یونما مشره باید په دې خبرو بخښنه وغواړي، ځکه د افغانستان یو لوی قوم ته یې سپکاوی کړی او د مذهبي مستبدانو یوه ډله یې د دوی استازې ګڼلې ده. طالب رژیم د نوموړي څرګندونو ته بیا تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. درنو کتونکو، تاسو د یونما د مشرې روزا او تنبایوا د دغو څرګندونو په اړه او د په مقابل کې د عبدالغفور لیوال د دغو خبرو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره د دغو دواړو موضوعاتو په مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.